डी انټر کو ډایمنشن سټایل لپاره باقي مانده وایي صحیح ده کنه ورته وایي چې یو نیو سټایل موږ ته واخلي ورته وایي چې بي ان د لپاره مطلب فکر وکړي نوم دی چیرته رسیدلی چې هغه باندې سمبول ټیکست او سمبول هم وایي ها خلاص ټیکست وایي نن ټیکست مطلب ګوره د سمبولز چې کله هغه به بدل کوي د دې پر دوه کلر انتخاب وکړئ یا خاص مختلف کړئ شو څه ټیکست دی مطلب دا نه چې کوم ټیکست لیکل شوی ټیکست لیکل کې هغه څنګه لیکلی چې ټیکست سټایل لپاره څه انتخاب کړ دوه سټایل دي کدم خو خني نه بیرته ورته راشي بیرته انتخاب کړئ چې نیو سټایل اخلم بل سټایل جوړ کړئ باقي دا تاسو ویل دی چې انوټیټ شي د هارت او اپ ساید ډاون او ورته ټیکست تاسو ویل دي مطلب ټیکست لپاره سټایل ځای انتخاب وي بل کې ټیکست کلر لپاره کوم کلر انتخاب وي ورته تاسو یلو کلر دی راشي بلو کلر دا ورکړئ دا شکل رنگ دی راشي فل کلر دی ګر چاپیره مطلب لکه ماسک کوم دی شکل راشي څنګه ورته نو دا یلو کلر دی پاس شي صحیح شو دا مونږ په کار سلیکټ کلر ته وځي کلر باکس کلاسیک دی تاسو یو کلر انتخاب وای انتخابيږي پوه شئ پرې باندې دغه لیکل ټیکست هایټ څومره یې هم دې تاسو انتخاب مطلب ډایمنشن د پاره ټیکست هایټ څومره تاسو خپل یونټ ته کوی نو د یونټ ته تاسو ټیکست هایټ انتخاب چې څومره کم یا زیات صحیح شو لیکل فریکشن هایټ سکیل کچته زموږ یونټ دی لپاره فریکشن یې او پرایمری یونټ کې فریکشن وایي کم چې د ټیکست کې هم جوړو مطلب چې دا فریکشن چې په دوه لیکل کې دی هایټ څومره دی ځونه لږ ځونه سي څنګه هغه پر صرف هایټ ورکو لیکلی ډرا فریم اراوند ټیکست ګر چاپیره دی فریم راشي کړه نشي انتخاب راشي لیکلی ټیکست پلیسمنت ټیکست چاته دی لیکلی ورټیکل ټیکست هغه ټیکست چې موجود دی هغه کوم دی لیکلی سنټر او تمنا اباف ورته دی شي صحیح شو ورته نه برنه outside دی شي ورته چې نه جسټیفاید شي یا جسټیفای څه معنا جسټیفای ټیکست سال کې چې موږ کوم رقم جسټیفیکیشن انتخاب ټاپ لیفټ یا ټاپ رائټ یا ټاپ چې باټم لیفټ دا شنه اما جسټیفیکیشن باندې ولي کیږي صحیح شو جسټیفای ویل دی نو سره ملټي لاین ټیکست کوم ویل دی کنه مطلب چې ټیکست سټایل لپاره چې موږ کوم رقم هغه انتخاب ک جسټیفیکیشن چې دا کوم ځای کې لیکل شي هغه په دې باندې اپلای کیږي صحیح شو لیګلی هارزنټل افقي ټیکست کوینه شوی نه پوښتنه افقي ټیکست کوم ځای کې ځای شي لیکلی سنټر مرکز کې ایکستنشن لاین 1 د ایکستنشن لاین سره نږدې اول ایکستنشن لاین ګورل تر هغه څه درته نه ایکستنشن لاین 2 سره د نږدې حالت خپل ولر ورته چې نه بر د دې دی اور ایکستنشن لاین 1 extension line 1 bar short term to or extension line 2 extension line 2 bar صحیح شو and that text placement just text چاته ځای پدې شي صحیح شو او لیکلی after from dim lines the dim line څومره فاصله لري مطلب د ډایمنشن لاین دی کنه ګوره د دې او د ټیکست ترمنځ څومره فاصله دا ځای کې دا کوم کې دا څومره کولای شي د قیمت کم او زیات کوي صحیح شو بل لیکلی ټیکست الاینمنت د ټیکست سمبول لیکلی هارزنټل افق دی لیکلی شو مطلب دا ټول افق دا ټول افق دی کنه ګوره ضرورت نه الاین وذ ډایمنشن مطلب د الاین وذ ډایمنشن د څه چې کوم خاطر ډایمنشن کا شو نو کوم خاطر ډایمنشن سم ته مقصد باندې راشي لکه دا د څه دی دا ټیکست هم واسره هم د څه لیکل شي دا ټیکست دا ټیکست الاین انتخاب انتخاب هر یو په خپل سم چې رقم انتخاب کړئ ډایمنشن کوم خاطر رسم کړئ مګر سم باندې صحیح او بل د آیسو سټانډرډ انټرنیشنل سیسټم ارګنایزیشن سټانډرډ دا خپل سټانډرډ دغه څه دی نو رقم چې راځي صحیح شو پوه به باندې ورپسې راځو بل ورپسې فټ دی په فټ کې لیکلي چې if there is not fit option there if there is not enough room to place both text خو مسله دا ده وایي چې چېرته دغه ټیکست او ډایمنشن لاین دواړه ته درنه زیات نشي د ایکستنشن لاین ترمنځ ځای نشي نو اول کار چې کېږي چې وي either text or arrow best fit دا ټکټ خوښه ده و یا ټیکست بهر وباسه یا ایرو بهر وباسه خو چې هر یو ښه ښکاري هماغه دی وشي دا دغه خوښه د څرخه مې وکړله صحیح ده یا ټیکست بهر وباسي یا ایرو بهر وباسي دغه ډیم لاینز ضرورت نه ایرو دی بهر ووځي صحیح چې ایرو مې انتخاب دا به معنی چې ټیکست دننه پاتې شي ایرو دی بهر همیشه ایرو بهر ضرورت نه ټیکست دی بهر وځي ګوره ټیکست بهر وته ایرو داخل پاتې شو ډیم لاینز داخل پاتې شو ډایمنشن لاینز وته both text and arrows دوار دی بهر چې خفه نشي کنه देखो خو اکثر دا خبرې نه بلکې always keep text between extension lines but text همیشه د extension line داخل کی ان بهر دی نه وځي dimension line بهر وځي کنه دا داخل کی صحیح شو او بلکې suppress arrow if they don't fit inside extension line که چېرته د extension line ترمنځ دا dim line نه ځایږي نو دا چې کا ختم کا مې خیالات صحیح شو تاسو هر انتخاب وکړئ بس انتخاب کې کارو مسله وایي صحیح ده چې ټیکست بهر نه ایرو بهر وځي دلته لیکلي ټیکست پلیسمنت د ټیکست چېرته وځي بل کوم ټیکست از ناٹ ان ډیفالت پوزیشن ورکه چېرته په خپل پوزیشن کې نشته خپل پوزیشن ګور ورته چې ټیکست بهر وځي نو ګور خپل پوزیشن نشو کنه دلته لیکلي دي چې beside dimension line سره خوا کې یا past dimension line کنه موږ dimension line کوم دا past dimension line دی یو ګور ورته نه اور dimension line with ladder
یو لیډر دې ته ورکړل شي لیډر موږ مخکې سمبول کې ویل ګورې اوس چې کله موږ انتخاب کړو د ګور دغه ته پته ورکړل شو په دغه چې دغه نقطه کې دلته تیر رقم لري صحیح شو او ته چې ور ډایمنشن لاین وداوت لیډر د سر نه کو ډایمنشن لاین برابر صحیح شو انتخاب کې راځي بلیکلی سکیل فور ډایمنشن فیچرز د ډایمنشن د لپاره تاسو کوم سکیل استفاده کوئ دلته لیکلي دي چې انوټیټ کانوټیټ انتخاب کې رسم دا اف کیږي بس 2008 فارمټ ته برابر دي انتهای کې دا راځي او بل چې نه انتخاب لګول کې سکیل ډایمنشن ټو لیاوټ چې کله لیاوټ کو بل صفحه چې انتخاب لیاوټ جدا صفحه دی هغه کې انتخابو نو هغه لیاوټ د پاره چې ما کوم سکیل نه استفاده کړی دا هغه سکیل په ډایمنشن وپلای شي صحیح شو او کو چې نه یوز ورا سکیل ټول د پاره د لیاوټ لپاره د موډل صفحه لپاره ټول لپاره د کوم سکیل یو نه یا دوه نه یا درې نه استفاده وشي سو دا چې د سکیل ورکو مقیاس صحیح شو بل کلی فاین ټرنینګ چې دینه هم بهتري شي پلیس ټیکست منولي مطلب دا د بي ساید ډایمنشن لاین دا پرېږده به زد ټیکست منولي ماته اجازه راکړي خپل ټیکست په ځای کې یا دی خو یا صحیح په ماوس باندې کلیک کوم او لیکل درا ډایمنشن ډیم لاین بټوین ایکستنشن لاین کله چې تاسو غواړم نو کولای شئ چې دا ټیکست هم لیکل شوی او ورته چې خپل ډیم لاین هم ډرا کوم صحیح شو ساده صحیح نشو کولی دلته لیکلي چې when text is not in default position که text په خپل اصلي حالت کې نه اصلي حالت اوس خو نه ده کنه ګوره په خپل ځای کې نه بهر وتلی دی لیکلي beside dimension line نه پس دی beside مطلب د dimension line شروع کوم نو دې خوا دا beside شو او دا دې خوا چې شو before دا اوس مو صبر په دا خلاص کړی وای نو په دې سره خوان دا په ماوس لري دا موس ټیکس دا پلیس ټیکس نه دا څنګه په موس باندې تقریبا تاسو پوه شئ ته دا د انتخاب کې هغه نه بره دا چې انتخاب کې لیډر ورسره راځي بره لیکل کېږي دا انتخاب کې بل لیډر راځي دا چې نه فاین ټرنینګ په دې معنی چې ځکه د ډایمنشن لاین ډرا کوم نو دا ماته چې ته کوم خواته ځي دا ټیکس کوم ځای کې ځي چې ټیکس چرته دنه ځای نشي صحیح دی د ګوره ایکستنشن لاین فکر کې مال تر رسم کا خو دلته لیکم چې 0.00 دا خو ځای نشو کنه نو کله ما فاین ټرنینګ انتخاب کړی دا ټیکست ځای په ځای کول ماته حق راکوي ماته چې دلته ځای په ځای کې دې بار دې راشي دلته دې راشي صحیح شو کوم ډایمنشن درته هم لیکوم ته ټول دې غیر باید ویل شي صحیح ده پروژه به باندې بل لیکلي پرایمري یونټس د دې لپاره کوم واحد نه استفاده کوي هغه واحد چې موږ د هغه د لپاره نه دی لکه چې موږ لیکل کوو واحد هغه دی خدای نه چې اوس ملي متر موږ انتخاب کړی دا هغه دی باقي هغه اشاري خانو د شین چې دا موږ بدلو اسنګ ولته یونټ فارمټ ویل پر کومه طریقې نه استفاده کوي طریقې ته ټول ویلي دي صحیح ده کنه هر یو تاسو انتخاب کار کوي دلته لیکلي پریسیشن سو خانه اشاري ورسره راشي نو ته دوه خانه اشاري دی راشي مثلا صحیح دوه خانه اشاري راغله لیکلي فریکشن فارمټ کې چې دا فریکشن وي فریکشن دا ګور تاسو چې دا چارت څنګه ځای په ځای کوم درته ګور لیکلي چې هاریزونټل افقي دي ورته نه ډیاګونل دي دا ګور د سر لیکل کېږي لکه ځای کوم ځای کنه افقي دې مطلب چې یو به یو پر دوه یا د ساس نه یو پر دوه کډیاګل انتخاب نه یو پر دوه د دې نسبت دا کې ته کم دی صحیح دی او ورته چې سټیکټ not stacked دا چې کله انتخاب کې بس دا یو هم پر دوه په یو لکه لیکل کېږي صحیح پوجا पे لیکل دې سم سپریټر اشاری خانه په چیز جدا شي لیکل پیریډ کا کاما کا سپیس پیریډ ډاټ ته کاما معلومه کاما او سپیس فاصله مطلب بس پیر ګوره په کاما ختم شو کاما باندې جدا شي او تم پیریډ پوجا به باندې بل لیکل راوند اف نه پیږي راوند اف موږ انتخاب مثلا ورته وای موږ تاسو معمولا نه شي او ته دا یو کا کنه اشاره نه یو او ته کې او اکثر موږ نه ته جوړ رسیدو به او دغه ته ورته انتخابه چې را اشاری خانه سونه زیات شي چې دا راوند اف شي دلته قیمت ورته ورکول شي ورته چې دا اشاره 0.2 نه زیات شي دا راوند اف شي اگر ورته چې 0.2 کیږي نو هغه راوند کیږي خپل لکه لیکل شي چې یو اشاره 0.2 مطلب دا 0.2 راوند اف شي دغه چې جوړیږي یو اشاره یو صحیح شو که شکل لیکلی چې یو اشاره نه درې نو که زه ورته چې دا نه درې راوند شي نو دا به چې کېږي 2.03 صحیح شو دا سره راوند اف سیسټم کول انتخاب بل لیکلي پریفکس او سفکس پریفکس پیشوند ورته صرف دا لیکل چې ورته چې ټول سره د لیکل شي چې ال مساوي صحیح ده ورته کلیک کوم ټول سره به لیکلي ال مساوي ان لینث مساوي او لیکلي سفکس کې ورته لیکل شي مطلب زما واحد کا سانتي متر یا ملي متر باندې کار کوي ورته دلته یو لیکل چې سی ام سانتي متر ټول سره لیکلي ال مساوي 2 سانتي متر 2 اندازه
موږ چې په پېښوند او پاسورډ کې چې ولیکو هغه هلته راځي صحیح شوه بلې کلي میجرمنټ سکیل دا چې به کله اندازه ګذاري کوم یا میجرمنټ پیمایش کوم پیمایش څنګه مطلب دا چې زما سکیل د دې څومره دی چې دا ګورم لیکلی چې سکیل فیکټر وایي څو 1 واحد 2 واحد 3 واحد هر څه چې انتخابي راځي به لیکلی اپلای ټو لیاوټ ډایمنشن اونلی کنه ورته چې ته په لیاوټ کې چې نه کار کوم نو دغه سټایل صرف په لیاوټ کې ته اپلای شي مطلب دا یو دوه درې مخکاس کوم ته ورکوم هغه په لیاوټ کې اپلای شي صحیح شو او بل لیکلی زیرو سپریشن دي چې چاته په انچ یا فیټ باندې کار کوي نو کله چې لیډینګ انتخاب کوم دا په دې معنی کې چرته د فوټ د یو نه کم شي نو صفر به ښایي کنه زه یو ځای کې دا اندازه ګذاري کوم فکر کوي دا اشاریه 9 شوه ما ورته ویلي چې لیډینګ مې انتخاب کړی نو چې لیډینګ مې انتخاب کړی دا به چي لیکي صفر صحیح شو او لاندې ټریلینګ دی ټریلینګ په دې معنی کې انچ د یو نه کم شي نو صفر به صحیح شو ومنه ویل چې عملي خو مو نه ښوده راته ښایي صحیح دا تاسو اوس سټایل زده کوئ باقي دا ټول هر یو چې د جدا جدا بیرته په ډایمنشن کې چې زه بیا پرې راځم چې هلته به کار کوو لاینیر به رسمو الاین به رسمو ټول بیرته دا تازه کېږي صحیح راونډ اف هم درته کار کوم راونډ اف نو اوس پوه نه شوې دلته دلته څه لیکل کېږي دلته لیکل کېږي 0.02 وروسته یو کېږي مطلب دا چې هر ځای کې چې 0.02 شو په دې معنی چې یعنې د دوه د ګوره چېرته موږ دا په هغې تبدیل کړو که نه ووایو چې دا د متر خانه ده دا د سانتي متر خانه ډیسي متر او دا د سانتي متر خانه ده نو دا په دې معنی د سانتي متر خانه یعنې 2 سانتي شي نو 2 سانتي به ډیسي ته بدلېږي راونډ کېږي به دې بل ته صحیح ده که نه دغسې پوه نه شوې وایي انجینر صاحب دلته ستا د هدف باندې پوهېږم هلته پوهېږم راونډ اف باندې دغه خو ګوره موږ راونډ اف څه شته وایو موږ وایو راونډ اف عملا چې کوو که نه لکه مثلا 1.9 چې ولیکل شي نو موږ دغه کار اسانه شي دې ته چې لیکو دې ته 2 لیکو دا خو صحیح ده اوس ګوره زه به دلته به زه چې 1.9 لیکم مطلب دا به وایو چې 1.9 دا په دې معنی چې هره پیره چې 1.9 شي دا په دې معنی دا راونډ شي بل ته مطلب داسې مو لیکل شي 1.09 نو ګوره دا خو 9 هغه موږ وایو چې دا 1.1 بل لیکلي دي چې دا خو لاینیر دپاره و که نه قطع خطونو دپاره دا بل لیکلي انګولر زاویو دپاره سیشن استفاده انګولر مطلب زاویې څنګه ته کوم اندازه کوم دلته لیکلي یونټ فارمیټ دې دپاره چې نه استفاده کوي د اشاریه درجه نه مطلب درجې نه که نه ډیګري منټ سیکنډ ګراد راځي نه استفاده کوي انتخاب کوي صحیح شو پریسیژن څو خانه اشاریه ورته یو خانه اشاریه دې سره وایي یو خانه راغله صحیح شو ته هم دا پاک کړه خپل لږ صفه معلوم شي صحیح شي خانه اشاریه زاویې سره لیکلي زیرو سپریشن عین خبره ده که زاویه د یو نه کمه شي صفر که فوټ البته د یو نه کم شي صفر او ټریلینګ انچ د یو نه کم شي صفر صحیح شو پوه شئ په دې باندې لیډینګ د فوټ لپاره ده او ټریلینګ د انچ صحیح شو دلته لیکلي موږ پنچ کار کړی انچ والا صفر شي که فوټ والا خو ورته وایو چې 250 درجې 55 درجې صحیح دی دا خپله چې موږ په فوټ باندې چېرته کار کوو نو که د یو نه دغه 55 درجې کمې شي نو دا په دې معنی چې کمه شوه صحیح ده ودې نه ویلې ګوره دغه درجې چې موږ یو واحد دی که نه صحیح دی واحد موږ بېرته بدلولی شو که نه خط مطلب دا درجه ده که نه دغه درجه څه معنی یعنې که چېرته دغه زمونږ هغه دی فکر وکړه چې یو قوس موږ رسموو صحیح دی که چېرته دغه ته یو مرکز په نظر کې ونیسو صحیح شو نو دغه مرکز دا په یو زاویه باندې دی که نه همداسې صحیح شو دغه زاویه زموږ په درجه باندې ده دغه درجه زه قیمت ته اړولی شم طول ته طول ته نه اړول کېږي استاد مقابل قوس نه جواب کوي طول قوس او طول قوس صحیح ده طول قوس چې پیدا شو شعاع او زاویه چې معلومې پیدا کېږي صحیح ده که نه شعاع خاص معلومه او زاویه هم ته معلوموي که نه صحیح ده اوس تاسو چې درجه اسمه صحیح صحیح هغې ته نشي بدلولی لکه طول قیمت ته طول ته سانتي متر نو نه پیدا میشه رابطی اسم مساوی است دیتای کار است اسه برام هو طول خاص بينهم وين جلس دغه طول قوس چې پیدا شو دغه څه معنی یعنې دغه طول قوس چې موږ پیدا شو زموږ زاویې نه هدف هم دغه دی که نه اوس دغه فکر کوي دغه چې دی زموږ 1.5 درجې ده دغه زاویه زموږ 1.5 درجې ده که دغه وتر هم موږ ونیسو چې دی محیط
دا هم مغشي صحیح ده اوس که په مثلث کې نو هغه زاویه چې وي هغه د هغې مطلب څه شي په څنګه مثلث لکه په دغه مثلث کې زاویه 15 درجې ده دغه زاویه 15 درجې ده کنه دغه زاویه بیرته هغې ته نه بدلېږي قیمت سره کومه نشته مستعول هغه طول خاص پیدا کېږي په دغې کې طول خاص پیدا کېږي دې کې رشته څنګه پیدا کېږي مثلث کې درجه په هغه نه وړي طول دلته خو هغه درجه ولې نه وړي تاسو کنورټر راوړم ښه باقي ته وکشي وایو که بس دی ډېر د څه کم دی باقي دغه دی او ټولرنس او الټرنیټ دې کې نور سوال نشته